بیا څوک ته د پنجاب نوکري څوک د عیسائی نوکري ما خو مخکې په طلاق سره زه ویلی شم حلفن ویم چې والله که زه خرڅ نیمه د چا نوکر نیمه څوک پیسې نه راکوي خو رب العالمین کوم علم راکړی دی د علم په رڼا کې ما ته دغه لاره حق ښکاره شوې ده د حق لارې دفاع زما فرض دی انشاءالله بیا به هم کوو بیا به هم کوو بیا به هم کوو انشاءالله دا خبره ختم شوه درېیمه خبره هغه د دې وه چې کوم خلکو ما ته دمکیانې راکړي نو دمکیانې چې ما ته د مرګ راکړي نو زموږ خو د ایمان او عقیده ده چې مرګ او ژوند د چا په قبضه کې دی ما ته استاد په کتاب کې ښودلي چې کله ما سبق ویل که نه استاد د عقیدې په کتاب کې راته ښودلي چې الموت مخلوق الله تعالی الموت مخلوق الله تعالی مرګ چا پیدا کړی دی الله جل جلاله پیدا کړی لا صنع للعبد فيه لا تخلیقا ولا اکتسابا شرع قائد لیکلی دی بندل ور دي کې اختیار نشتا نه مرګ پیدا کولې شي او نه مرګ راوستې شي نو که زما مرګ د چا د لاس لیکلی شوي ما ته به اسم راځي او که زما مرګ د چا د لاس نه وي لیکلی شوي ټولې دنیا لاس خلاص او توره تېره په خبره پوه شي ما څوک مرګ راوستلی نه شي په خبره پوهېږه نه او دا به زه خاصې مس د سنګرونو نه باقي وضو وتی نشو چې په کور شهادت راشي دا خو د الله بل احسان دی شهادت یو احسان او چې کلی کور ته راولي دا بل احسان دا خو د رب العالمین احسان چې تاج د مقبول او مبرور او حقیقي شهادت الله پاک په خپل چم او غوڼو ګوسه کې را نصیب کړي دی پسې خو مونږ تږي ګرځو څه ګرځو تږي ګرځو ښه نو څوک دې مونږه په دمکیانو نه یاري وړه او سافټویر به دې اپډیټ شي هلکه کم از کم زما ټول سیټ دا ډیمیج کېدی شي ګورې سافټویر اپډیټ کېدی دا یاس هغه مليانو کې کم از کم زه نه یم زه کمزور یم خو زما سترګې په رب العالمین دي ما ته پته ده زموږ ټوله دنیا دشمنان دي هر طرف ته دشمنان دي خو زما یو ځای شته رب العالمین تم سترګې دي والله بل هېڅ چا ته موږ سترګې نه دي کړي چا نه مدد نه دی غوښتلی نه چا نه غواړو رب العالمین تم سترګې دي نو که څوک دا وایي چې یاره دا همداسې مولئ چې یاره سافټویر به اپډیټ شي که نه او بیا وایي چې ما خو غلطي کړې ده بلکل د سړیتوب خبره مې کړې ده حق خبره مې کړې ده او زما بدن چې انشاءالله دا لکونه ټوټې شي که نه د هرې ټوټې نه به دا اواز د کلمة الحق روزي انشاءالله او دا ختمېدی نه شي دا د ټوله دنیا یاد ساتي ښه